برابر شو نو قرآن عظیم شان سره دغه سلګونه تنه زندانیان چې د پکتیا په مرکزی زندان کې د بند شپې او ورځې تیروي تازه یې د لیک او لوست زده کړې ترلاسه کړي. د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې ورته د فراغت سندونه ورکړل شول. په دې مراسمو کې مسؤلین وایي د اسلامي امارت په راتګ سره له زندانونو تعلیمي مرکزونه جوړ شوي او هڅه کوي چې زندانیانو ته لا نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د زندانیانو نه نیولې د ژوندانه چې څومره ضرورتونه وغیره دي معلوم دي او یو ریاست چې کوي د شریعت په چوکاټ کې هغه دنده په مخ بیایي. ځکه خو دې موږ د زندانونو نه اوس مدرسې جوړې شوي. نن ورځ د پکتیا ولایت د زندان ریاست څخه تقریبا 50 تنه زندانیان ورونه د سواد آموزۍ لیک لوست زده کړو څخه فارغ شول چې عملاً ورته نن ورځ د یو محفل په ترڅ کې تصدیقنامې ورکړل شوې. یا درسي بهیر چې دی پکتیا ولایت د معارف ریاست او زندان ریاست په ګډه هماهنګۍ او همغږۍ سره تقریبا 3 میاشتې وړاندې پیل شوی و. نن ورځ یې فارغانو ته له ازموینې اخیستلې وروسته تصدیقنامې ورکړل شوې. زندانیان چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې خوښ دي او په دې برخه کې د مسؤلینو هڅې ستایي. دوی وایي له زندانه په خلاصېدو سره به جرم نه ترسره کوي او ورکړل شوې زده کړې ورته مناسب یادوي. سره موږ دا واده ده کوم کسان چې په جرمو باندې راغلي دي او دلته څه زده کړي دي دوی چې به هر ورځ بیا به جرم هم نه تکراروي ځکه دوی اصلاح شوي دي او کوم څه زده کړي دي نو انشاءالله ټولنې ته او خلکو ته به دوی خدمت کوي او که په هر بخش کې دي انشاءالله چې خپل بخشو کې به دوی خدمت خلکو ته وړاندې کوي. که هغه د تعلیم تربیه بخش کې دي او که حافظان فارغ شوي دي انشاءالله هغه به درسونه کوي. زموږ په ژوند باندې ډېر تاثیر کولی شي. زه په خپله باندې ډېر بېسواده وم. یو شی مې نو زه چې ما بس ته راغلم فارس باندې پوه شولم، په خپله په املا باندې پوه شولم، د کمپیوټر په درس باندې پوه شولم او د قرآن په حفظ باندې پوه شولم. ډېر سپارې مې پس کړي دي. د یادونې ده چې د پکتیا په مرکزی زندان کې دا مهال سلګونه تنه د بند شپې او ورځې تیروي چې دوی ته د دیني زده کړو ترڅنګ د عصري او حرفوي زده کړو ورکولو پروګرامونه لا هم دوام لري.